ملګرو نن راغلی دی پروفیسر ساجد د ملاکنډ یونیورسيټي نه د تعارف ضرورت یې نشته دی ځکه چې یو څو ورځې مخکې به تاسو ټولو په سوشل میډیا باندې لیدلی وي چې دوی څومره خلکو وپېژندل او وایرل شوي وو. نو چونکې یو مسله مخې ته راواوړېدله او په کار دی چې په یو مسله باندې بحث وشي نو د هغې سلوشن راووځي. نو سرجي راغلی دی او د اسلامینز دپاره یو ښه خبره هم ده، یو خوشخبري هم ده چې د سرجي په شان سړی هم د همدې ځای نه بي ایس کړی دی او همدې ځای نه فارغ شوی دی د 2009 نه د 2013 پورې، او اوس دلته راغللو. زه ورته د خپل طرف نه په خیر رالی ویم په اسلامیا کالج کې، او بیا هم ډېره شکریا ادا کوم د دوی چې دوی راغلل اسلامیا کالج پېښور ته. نور به دوی تاسو ته ووایي چې څنګه یو میاشت مخکې تاسو یکدم راغللی سوشل میډیا ته، نو د هغې نه بعد په دومره خلکو خبرې وکړلې، بعضې خلکو ډیفینډ کړلې، بعضو خلکو کریټیسایز کړلې. البته دا خبرې راځي ځکه چې په تاریخ کې د حضرت آدم علیه السلام نه ونیسه تر اوسه پورې داسې کس نه دی پیدا شوی چې هغه سره کمپلیټ خلک اګري وي، بلکې زموږ خوږ پیغمبر هم یو لویه هستي وه، خو هغوی سره هم بعضې خلک اګري وو او بعضې ورسره ډس اګري وو. نو دا پکې راځي او سرجي به تاسو ته پخپله نور ووایي چې سرجي څنګه فیل کړل د هغې نه بعد چې داسې یکدم سوشل میډیا ته راغللو او دا دواړه قسمه خلک یې ولیدل. سرجي وعلیکم السلام، یو جهان مننه فانی او زما طرفه نه هم ټول ستړي مه شئ په دا هم چې زه دلته اسلامیا کالج کې ستاسو نه 10 کاله اول پاتې شوم او دې وجې نه چې هغه بینګ سینیر موږ ته به اباسین یوسفزی صاحب یو خبره کوله بار بار چې تاسو د اسلامیا کالج د کومې خښتې دي دا ښکلوئ، په دا هم چې په دې کې ډېر برکت دی. یا به موږ دلته وایو چې ونس اسلامیان از آلویز اسلامیان. اسلامیا کالج د ملک ته د دنیا ته مختلفو ملکونو ته ډېر ښه کنټریبیوشنز دي او ډېر تاریخي کنټریبیوشن دي. او نن زه په دې نیت راغلم د اسلامیا کالج د مازدیګر او خاص کر د دې ګراوند او د دغه بیک ګراوند د بلډینګ د خپل یو امبینس دی، یو خوند دی، نو ما یې چکر راولګوم. ما خو نه غوښتل چې دومره هغه وشي، په دا هم چې د یوت بیا خلک خو ستاسو د ټولو ډېره مهرباني، خاص کر ستاسو ډېره مننه چې تاسو هم دلته ملاو شوئ او د یو بل سره هم ډېر ښه انټراکشن وشو. او بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې څه نه څه کریټیسیزم او څه نه څه سپورټ دا به وي، خو د دې زه ټایم اینډ اګین دا خبره کوم چې کریټیسیزم او سپورټ سړی را جوړوي. نو زما د ټول چې څومره دلته یانګسټرسونه ولاړ کریټیسیزم برداشت کوئ، دا به تاسو کې د برداشت ماده راولي. او بل سړي ته هم ګورئ، دیک شو چې کله کریټیسایز کوئ نو صرف کریټیسایز کوئ ما د هغې د اصلاح دپاره کریټیسایز کوئ، اصلاحي تنقید کوئ، او اصلاحي تنقید سره چې کوم ستاسو مخالف دی هغه به ستاسو مخالف کېږي نه بلکې ستاسو به ملګری کېږي.